مثلا دی له حکومت نه ډنډه ګولي پکار ده عمران له خو زما پکاتا خپه نشي سیبه پخه چوټي پکار ده چرته د علماء کرامو بړتي پکار ده ولې چې انسانیت دی دنیا نه به ځو مسافر یو پکې مثلا بل ته ځان ته که چرګي نو بل ته دا خلک وي پیتي پکار ده نو زه یم جي د دې دا یو خپه پوچه د یوې پلختي پکار ده د عوامو سره چې دی کوي دومره زیاتي پکار ده عمران خو بیا هم په ټولو ګران دی ګورې یاره جي ګران نو دی پې نه ګران پې و او یار سړی به ویل بیټ دی ما به ورته ویله لکه ګورې په ارام کینئ او مخکې سوچ وکئ تاسو نه و موږ نه سوچ کې انګریزان کامیاب دي په هر ګاډي د غلا لمبر پلیټ دی خو هم ستاسو عوامو د لاسه تر اوسه پوزیشن ټیټ دی ښه دا راته ووایه چې په پارټۍ کې کومه پارټي خوښه ده یار یاره جي ما خو دا ځله موټ چې کم دی ګیسي پوکڼی روډ هغې پورې مې وتړلو میل که دوی له وټ ورکړي او دغه مخکې پې ځان سره سم غریب سړی در په در کې او د خپل کوارټر نه هم پې بهر کې نو میل بیا به غریب سړی ته چا سره څه شر کې نو میل خدای شټکه سرمسه دی له وټ ورکړي یا د کوره د وټونو په ورځ ځان را بهر کې نو ما پوکڼی پورې تړلی دی او ما ویل اوس یې نیسئ چې چونی وټول کلی دی سرمس نه وي غلی دی دا راته ووایه یاره سرمست ته خو ډېر ګیرمن دی که نه دا د مل د حالات په آخر څنګه ټیکېږي نو یاره جي دا د عمل حالات دي د دواړو جانو سردار مبارک حدیث هم دی وي یو ورځ به د بلې نه بدتره وي او زمونږ ملک کې خو د کال 12 میاشتې دا خبره وي لکه د غریب سړي زندگی مثلا ټپه وي او سندره وي او پکې ګیر شي خپلو پردو نه هیر شي هغه سړي نه هم ګیدړ جوړ شي چې غریبي که څوک مثلا په یو ټیم کې شیر شي چې غریبۍ کې راګیر شي اوس یو هغه ورځ وي جي د جومات چانده ده میل دا کاته مانه نه وه ستاسو د حکمران عمران نه ګنده ده وی سم چې د وسه کیږي میل ملک خو مخکې لږ بچو او اوس په دې ځل د عمران د لاسه تباه کیږي ما ته ویل دا د ګټه د میلوچ کلک ملکو چې عمران راغلی ټوله خټه خټه ده وی خپرونه کې هغه سره زمونږ خبرې اترې وې چې خبره ورته کېدی نو په یو ډېر ښه ډول یې تاسو ته کېدی په یو ډېر ټوقي انداز کې تاسو ته یږدي د دې خاورې سړی دی جي او ډېر کمزوری دی او د ژوند